السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام شو سم خطیبین دا ټول ملګرو سلامونه کوي ترمات ملګرو کلام راغلی دا ډیر مننه کوم سلاکاري غلي چې دا څنګه ریزل کوي. مننه کوم سنان سي چې خپل کلام زموږ زرون تر وړه مننه کوم د استادانو چې راغلي خپل نظرونه شریک کړي. زه به سرسري باندې راشم قافیه ردیف باندې خبرې شوې دا په خیال خپل سرسري باندې راشم. کلام چې ګورو زه ما به هر الفاظ ناساسي د غمونو اوخ کې پنځله سبب زما به هر الفاظ نساسي د غمونو کې څلورم سیلاب کې خج غمونو ګریوانونو دکې واو اول واو چې کوم دا قائم مقام روي ده. دویم نون پکې وصلي جوړېږي ها پکې خروج جوړېږي د پښتو حساب سره کني وصلي تورې په عربی کې ما ها نه سوا الف نه سوا واو نه سوا یا نه سوا نه دلته پښتو کې خپل حساب ده. او دا واو چې روي چې کوم جوړ شوی دا د روي په اصولو یعنی روي خوبي چې کومه هغه پکې شته لکه څنګه روي څه کار کوي دا ځان له اواز راکاږي د قافیه راتړي لکه څنګه هغه روي پړی چې کوم ده چې د وخت باندې بار تړي دغسې. اول شی چې زما به هر الفاظ نساسي د غمونو وخت زه پل په پل وینم تسیری ګریوانونو وخت انت با چې راوړی شوی مطلب با یعنی مستقبل کې به ما الفاظ وخت ساسي کړه. په دې همدرد صاحب چې منیر همدرد صاحب مولانا صاحب چې کوم تجویز ورکړی نو هغه مې خوښ شو چې زه پل په پل وینم تسیری ګریوانونو وخت ځکه د هر لفظ نه مساسي د غمونو وخت دا ډېر ښایسته تجویز یې وکړی ایسه اتفاق. اول شی کې معنا د مینې ټپې نه کېږي په داسې وخت کې چې د مظلوم ولس بهیږي په مخونو کې دا ښه شعر ده. دلته مظلوم چې کوم لفظ کنه دې نه موږ ته پته لګي چې دا مخونو باندې ولې وخت کې بهیږي باندې همدلته صاحب چې کله خبره وکړه چې خبره پکې څرګنده نه ده نه دلته د مظلوم بس موږ ته خبره ده چې مظلوم د ولس ځکه د مخونو نه وخت کې بهیږي معنا د مینې ټپې نه کېږي په داسې وخت کې نو صحیح ده. بل شعر کې وایي هغه چې نه وي هغه چې نه وتې له کوره د حیا په خاطر نن هغه پیغلې ګرځوي په بازارونو کې دا ښه شعر ده ډېر زبردست. او پروردګاره تر هغې له مرګ مه راوله تر څو چې دوی نه کړم په خپلو ګناهونو کې. دلته خو دا معنا راوځي چې یاره پروردګاره تر هغې له مرګ مه راوله چې په خپلو ګناهونو پښیمانه نه وم نو پښیمانه شه که نه نن در سره موکړه که نه نو دلته داسې پکار چې الله تعالی ناراضي چې نه وي نو تر هغې مرګ مه راوله نو پښیمانه دل خو ستا لاس کې ده که نه. نو دلته دغه خبره ډېره عجیبه ونې شوې ده دې خبرې سره اتفاق نه لرم. نو پکار داسې و چې یا ربه چې ته پروردګار تر هغې مرګ مه راوله چې تر څو پورې تا زما اوښکې قبول کړي نه وي که نه یا د ګناهونو اوښکې اوښکې اخري کې راغلي چې مطلب تر هغې چې ستا زما نه د معافۍ یا د بخښنې اوښکې یا د ګناهونو اوښکې قبول کړي نه وي داسې څه الفاظ پکې راوړل غواړي. یا الله ټیک الحمدلله. او بل ځای کې وایي چې مقطع ده دې خودغرضو ته سنانه جولۍ مه غوړوه خپله راپاسه خپله پاکې کړه د زړونو اوښکې د زړونو اوښکې. دلته خودغرضو نه تشخیص نه کېږي چې یاره څوک مراد دي که داسې څه الفاظ راغلي وی چې یاره دې ظالمانو ته خو نه دې حکمرانانو ته داسې څه الفاظ راغلي وی دې حکمرانانو ته سنانه جولۍ مه غوړوه خپله راپاسه خپله پاکې کړه د زړونو اوښکې. بیا هم د زړونو اوښکې چې زړه نه ژاړي هغه اوښکې که نه نو دې شعر کې ابلاغ ډېر کمزوری ده الفاظ ورته بدلول غواړي. نور که سنان صاحب ماشاءالله ډېر تکړه شاعر ده او داد ورکوم وختنی هم ده الفاظ هم ډېر ښایسته راوړي دا یو څو اشعار خو ډېر مزیدار و زما نه دې دا پکې قبول کړي الله په امان.